لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو په میداپورس کې لومړی لیول فعال کړو یا لومړی سلایډ فعال کړو. نو دوستانو، میداپورس ډېر غوره سیستم دی. تاسو په دې کې اکاونټونه جوړ کړئ. تاسو کولی شئ له 600 افغانیو څخه په دې کې کار وکړئ، یعنې 610 افغانۍ لګي. تاسو کولی شئ له 610 افغانیو باندې کار پیل کړئ یا په $6 باندې خپل لومړی سلایډ فعال کړئ په دې کې او بیا پکې کار وکړئ. نو تاسو کولی شئ چې زیاتې پیسې ترلاسه کړئ. نو دوستانو، میداپورس ډېر غوره سیستم دی. د دغه میداپورس په اړه که هر څوک غواړي چې لومړی سلایډ فعاله کړي نو ماته دې په وټساپ میسیج وکړي. زما د وټساپ نمبر په ډسکرپشن کې دوستانو شته دی. نو تاسو لپاره به زه دغه سلایډ فعاله کړم او تاسو که غواړئ کرنسي ورته واخلئ نو کرنسي هم درسره ملګري شته دي، هغوی هم کرنسیانې خرڅوي. نو تاسو به ورته ایزي لوډ کوئ، هغو به درته کرنسیانې رالیږي. نو دوستانو، د لومړي سلایډ د فعالولو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښایم. نو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. له ویډیو شروع کېدا مخکې دوستانو تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو چاته چې تاسو ته کرنسي لیږلي نو کرنسي ترلاسه کولو وروسته تاسو ترس والټ راخلاص کړئ. ترس والټ د جوړولو طریقه هم تاسو ته ما ویلې ده په تېره ویډیو کې. تاسو هغه ویډیو لینک هم په ډسکرپشن کې دوستانو شته دی، تاسو به راخلاص کړئ او خپل پین کوډ به ورکړئ. ترس والټ طریقه ما تاسو ته ښودلی دی. دوستانو، تاسو ته به زه اوس وښایم. زه دلته دوستانو راځم 5 DI لرم او 0.9 پولیګون لرم. نو دغه دوستانو زه لرم. نو زه اوس غواړم لومړی سلایډ فعاله کړم په دغه میداپورس کې دوستانو. نو د دې لپاره به دوستانو موږ چې څنګه کولی شو په میداپورس کې لومړی لیول فعال کړو، د دې لپاره به تاسو لاندې براوزر ته راشئ. دغه اپشن دوستانو وینئ، تاسو ته شاید دغه اپشن نه وي یا تاسو ته براوزر راشي، نو دغه باندې تاسو کلیک واخلئ او بیا به هغه لینک چې ما تاسو ته ډسکرپشن کې اچولی دی، تاسو ته ملګري رالیږلی دی، هغه لینک به تاسو دوستانو راخلئ. زما لینک په ډسکرپشن کې شته د میداپورس، هغه لینک به تاسو دوستانو راواخلئ او په د پورته سرچ ځای کې به ورکئ او ورته به یې پیسټ کړئ. داسې به ګوته پې ونیسئ او پیسټ به ووهئ، دغه به پیسټ شي دوستانو. بیا به راشئ په دا لاندې ډن اپشن به ورته کلیک وکړئ د کیبورډ کې هیر ته چې کوم اپشن دی. هغې وروسته دوستانو تاسو یوه شی به انتظار ورته وکړئ. دلته دوستانو تاسو کتلی شئ دغه موږ ته راخلاص شو دوستانو. هغه څوک به تاسو ته راوړي چې چا تاسو دعوت کړي یای او د چا لینک تاسو ته رالیږلی دی. نو دلته دوستانو په دې کې لاندې معلومات هم تاسو لوستلی شئ، خو موږ راځو ډایرکټ دوستانو دغه پاس کوم پالیګون اپشن چې تاسو دوستانو وینئ، د پاس اپشن چې وینئ په دغه اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ او دغه ایتریم به تاسو پالیګون ته واړوئ. په دغه پاس سر کې پالیګون باندې به دوستانو کلیک واخلئ او بیا دوستانو تاسو راشئ لاندې برخې کې ساین اپ ناو. په د ساین اپ ناو اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دلته تاسو ته وایي چې تاسو د کوم شي له لارې اکاونټ جوړوئ، کوم اپلیکیشن له لارې. موږ راځو د منځنۍ ترس والټ دوستانو انتخابوو او دلته دوستانو موږ بیا راځو لاندې کنیکټ اپشن باندې دوستانو موږ ورته بیا کلیک اخلو. کله مو چې په کنیکټ اپشن باندې دوستانو کلیک واخیستو بیا ساین اپ ناو باندې کلیک اخلو. دلته مو چې دوستانو کله کلیک واخیستو یوه شیبه ورته انتظار کوو. دلته اوس دوستانو موږ څخه یو څه اندازه پیسې کته کوي. لاندې راځو دغه لاندې اپشن، په دغه لاندې اپشن باندې دوستانو کلیک کوو. بیا د خپل ترس والټ کوم پین کوډ چې دی یا کوم د ګوتې نښان مو چې ورکړی دی هغه ورکوو او دلته موږ ته وایي پلیز وید وایي لږ انتظار ورته وکړئ. موږ ته یو میسیج هم دوستانو راغی سکسیسفول رجسټریشن. دوستانو لاندې راشئ په دا لاندې اپشن چې کوم وینئ دا دغه لاندې اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. دغه کې به تاسو اوس لومړی یعنې دغه لومړۍ برخه به کې خلاصه شي. دوستانو تاسو کتلی شئ موږ لومړۍ برخه خلاصه شوله. موږ اوس راځو دلته کوم کار چې پکې پیدا دی دغه کس دوهم لیول فعال کړی دی چې چا زه دعوت کړی یم. دلته اوس موږ راځو په دې کې اوس موږ غواړو چې موږ هم خپل لومړی لیول فعاله کړو دوستانو. خو دلته موږ ته اوس راځي زموږ میداپورس لینک دی دوستانو. د مای لینک په دغه کاپي کړئ او ملګرو ته یې درسره ولیکئ. د پاس کاپي اپشن باندې کلیک کړئ، ملګرو ته به تاسو دغه خپل لینک لیږئ ترڅو تاسو لینک څخه راشي. دلته موږ راځو دوستانو کلاسیک د کلاسیک برخې ته دوستانو راځو. موږ دلته تاسو کلاسیک باندې کلیک واخلئ او د بل کوم چې دی دغه لاندې د بوسټ دغه تر اوسه پورې نه ده راغلی په د میداپورس کې، خو دغه کلاسیک چې دی دغه راغلی دی. نو موږ په راځو په د کلاسیک باندې به کلیک ورته واخلو او دغه به کلاسیک ته اړوو دوستانو. کلاسیک ته اړولو وروسته دوستانو دلته موږ ته وایي دلته تاسو لیول یې اخیستلی شئ. لومړی لیول چې دی هغه په 15 ډی باندې دی، په $6 همداسې دوهم په 10 دی
او دریم په شل دی، څلورم په څلوېښت. خاص انداسې دوستانو تر وروستی پورې وروستی لیول چې دی هغه 10,240 دی. نو دوستانو دلته موږ راځو لومړی لیول پالو چې هغه په $6 باندې د 5 ډای کېږي. نو دلته موږ ته راکوي اکټیویټي، په دغه اکټیویټي اپشن موږ ته راکوي. نو موږ کولی شو لومړی لیول پاله کړو. تاسو داسې نشئ کولی چې لومړی پرېږدئ او دوهم یا دریم پاله کړئ. لومړی به تاسو پالوئ او وروسته به بیا دوهم دریم ته راځئ. په اکټیویټي به کلیک دوستانو واخلئ او بیا به دلته راشئ په دغه لاندې کوم اپشن چې دوستانو تاسو وینئ دلته کلیک واخلئ او تاسو به 15 ډای کټ کړئ او تاسو لومړی لیول پاله شي. او یوه شیبه به دوستانو تاسو انتظار وکړئ. په لاندې کمپرم باندې به ورته دوستانو کلیک واخلئ. کمپرم دوستانو چې کله مو کلیک کړئ نو تاسو به لومړی لیول پاله شي او بیا به دلته خپل کوډ ورکړئ. دغه فنګر کوډ دوستانو دا کوم چې تاسو والټ ته ورکړی دی دوستانو موږ ته وایي تاسو لږ انتظار وکړئ دغه پروسس تر څو پای ته ورسیږي. نو د زموږ لیول به په دغه کې دوستانو اوس فعاله شي. تاسو یې کتلی شئ زموږ لیول فعاله شو. زموږ لومړی لیول چې دی هغه دوستانو اوس دلته فعال شو. په لاندې اپشن باندې کلیک اخلو تر څو دغه فعال شي. دا پروسس دوستانو واخلئ. دلته موږ ته میسیج هم راغو دوستانو، تاسو یې کتلی شئ دغه میسیج موږ ته راغو. نو د زموږ لومړی لیول دوستانو تاسو کتلی شئ چې په بریالیتوب سره فعال شو او تاسو لاندې دوهم هم فعالولی شئ او له هغې وروسته بیا دریم هم فعالولی شئ. خو لومړی چې فعال کړئ بیا به دوهم او دوهم چې فعال کړئ بیا به دریم دغسې تاسو وروستۍ برخې پورې. زموږ لومړی لیول دوستانو دغه په دغه کې فعال شو. که هر څوک دوستانو غواړي چې کرنسي ترلاسه کړي له ما سره د په واتساپ نمبر اړیکه ونیسي نو زموږ ملګري دي هغه ورته کرنسیانې لیږي. دوی به ورته ایزي لوډ کوي 610 افغانۍ ایزي لوډ به ورته کوي او زموږ ملګري به ورته کرنسي لیږي. نو دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. دغه نو کار څوک غواړي دغه داسې انټرنیټ څخه پیسې وګټي نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. نو دغه ویډیو تر همدې ځایه تر بلې ویډیو د الله په امان.